بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنزحه ثم تصلي فيه. باب په بیان د لری کولو د نجاستونو کې طریقې د لری کولو د نجاست دا ذکر کېدلې، دا رنګه بیان د نجاستونو ذکر کېدل چې کوم شی نجس دی او کوم شی نجس نه دی، پاک دی. لکه تیر درس کې مسله د چا و د منی و دغه حکم ذکر شول. نن به د وینې د حیض بیان او مسله ذکر شي چې وینه د حیض څنګه ده. اسماء بنت ابي بکر فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي فی دم الحیض، په باره د وینې د حیض کې. وینه د حیض چې ده د حاز یحیز نه دی په معنا د بهیدلو سره، او حیض ویلی کېږي هغه وینې ته چې په میاشت کې یو ځل په بالغه زنانه باندې راځي او د هغې د رحم نه وینه ځي، هغې وینې ته ویلی کېږي دم الحیض. یصیب الثوبه چې دا ورسېږي جامې ته، نو تحته هغه به ګرولی شي. تحته ګرولی به شي په څه باندې؟ یعنې په لرګي باندې یا په بل څیز باندې به د هغې هغه جوسه وګرولی شي او لرې بکړی شي. ثم تقرصه بالماء، بیا به هغه ومږلی شي په اوبو سره. تحته ګرولو ته ویلی کېږي او تقرصه ویلی کېږي په اوبو سره مږلو ته، چې اوبه سړی په جامه باندې واچوي او بیا یې ومږي. ثم تنزحه، بیا هغه څه شي بیا به یې ومینځي. ثم تصلي فيه، بیا به په هغې کې لمونځ کوي. په دې حدیث کې مسئله یا بیان د چا کوي؟ د وینې د حیض کوي. دلته یوه مسله دا ده چې یو قسم وینه چې ده هغه د بدن ده، او یو قسم وینه ده چې هغه د حیض وینه ده. مخکې موږ د دې بیان کړی و چې عامه وینه چې د بدن نه راوځي یا هغه وینه چې د یو حیوان نه راوځي دا پاکه ده. دلته دویم قسم وینه ذکر کیوي چې دا وینه د حیض ده، او وینه د حیض چې دا مرداره ده. د دې حکم دا دی، وجه دا ده چې دا د چا نه راوځي؟ ما خرج من السبیلین، د هغه دوه لارو نه راوځي. هغه دوه لارې چې الله رب العالمین مقرره کړي دی، یو د هغې نه د وینه د حیض راوځي. نو دا د دې وجې نه دا مرداره ده، که جامې ته ورسېدل دا به وینځلی کېږي. نو یوه مسله دا ثابته شوله چې وینه د حیض دا نجسه ده او دا به وینځلی کېږي. بله مسله په دې حدیث کې دا ده چې وینځل یې د وینځلو دپاره څه خاص عدد نشته دی. لکه دا به مخکې موږ د احنافو کتابونه لوستل، نو په دې کې دا خبره ذکر کړې به وه. د احنافو علماو د کتابونه اکثره بنا دی په بلا دلیله، دلیل په مسایلو باندې نه وي، او په ډېرو ځای کې موږ هم خطا کړي وو. په ابتدا کې موږ دا کتابونه لوستلي، موږ مدارسو د اهل حدیثو کې به هم دا لوستل کېدل. نو اکثره مسایل د هغوی دا اشتباه دي، بلا دلیله دي. اکثریت د دې وجې نه په هدایه باندې د احنافو د علماو نه یو عالم دی، ابن ابي العز الحنفي رحمه الله، یو کتاب لیکلی دی التنبیه على مشکلات الهدایه. 15 جلده کې په هدایه باندې کتاب لیکلی دی او د هغې غلطیانې ذکر کړي دي. 15 جلده کې ما سره شتم دی. نو په هغې کې تقریبا 800 غلطیانې ذکر کړي دي. خپله د حنفي عالم دی. نو دغه مسله موږ د هغې په کتابونو کې لیدلې وه چې یو ګنده چې سړی وینځي نو دا به 3 وارې وینځي،
لیکن دا په ذخیره د احادیثو کې دا نشته. اسې د علماو تخمیناتو او د ځان بس خبرې لیکلي دي په دې حدیث کې ګوره نشته، په نورو حدیثو کې هم نشته. دې وجه نه خبره زموږ نه ده، علماو په دې باندې بحث کړی دی. علماو دا خبره ذکر کړې ده چې د یو څیز منزل چې د جامع نه د دې لپاره څه خاص عدد نشته دی، یعنی دا به نه وي چې خامخا به 3 وارې سړی وینځي، دا نشته په احادیثو کې، بلکې چې یو ځل د پرېمنځلو ان شاء الله کفایت کوي. که بیا هم د سړي زړه تسل نه کوي 2 ځله دې پرېمنځي، لکه د دې حدیث نه داسې معلومیږي، نو دا بله مسله د حدیث نه ثابته شو. بل حدیث په دې کې راوړي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای قالت خوله رضي الله تعالى عنها فرمای دی ویل رسول الله ته یا رسول الله د الله رسوله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. نو خولی رضی الله عنها رسول الله ته فرمایل ک چیرته د دې وینې اثر لاړ نشي، نو بیا به څه وي یکفیک الماء ستا دپاره کافي دی اوبه چې یعنې اوبه استعمال کړي، ولا یضرک تا ته ضرر نه درسوي اثره اثر د هغې. وسنده ضعیف ابن حجر رحمه الله فرمایي چې په دې حدیث کې ضعف شته، لیکن حدیث څه دی صحیح دی. د دې حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې وینه د حیض به وینځلی کېږي، که هغه په بدن باندې لګېدلې وي او که دارنګه په جامه باندې لګېدلې وي دا به وینځلی کېږي. بله مسله دا ثابته شوله چې کله د وینې د حیض اثر د جامې نه لاړو نه، یعنې د وینه د حیض چې دا اثر لري ډېر، یعنی د اوبو سره ډېره نه ځي، اثر یې خامخا په جامه باندې پاتې کېږي، غلیظه ده ټینګه ده. د دې وجې نه نو رسول الله ورته وفرمایل چې ته ووینځه، نو که چېرته هغه اثر په جامه کې پاتې شولو نو بیا تا ته ضرر نه درکوي. مطلب دا دی چې ستا لمونځ ورسره کېږي، هغه اثر یې که پاتې هم شي نو د انسان پاکۍ ته نقصان نه رسوي. دې نه دا مسله ثابته شوله اکثره وخت کې موږ تاسو که مثلا یو نجاست جامې ته ورسیږي او موږ یې ووینځو، نو که چېرته اثر پکې پاتې شولو نو دا به انشاءالله د جامې ته یا زموږ لمانځه ته یا زموږ طهارت ته ضرر نه رسوي، بلکې د هغې حکم څه دی د پاکوالي دی چې دا ځای پاک شولو. لکه په سپینه جامه باندې یو ګندګي ولګېدله، موږ پرېمینځله بیا هم اثر پاتې شو، نو په دې سره جامه پاکه شوې ده او موږ به دا وهم نه کوو چې دا والا جامه پاکه نه شوله ځکه اثر یې پکې شته. نو د حدیث نه دا فایده راووتله اگر که چې اثر یې په دې جامه باندې پاتې هم وي نو شریعت په هغې باندې حکم د چا کړی دی؟ د پاکوالي کړی دی. بله مسله دا ثابته شوله چې انسان مکلف دی تر خپل وس او طاقت پورې، یعنی دا زموږ او ستاسو وس او طاقت دی چې یو ځل 2 ځله پرېمینځو، هغې خواته چې اوس د هغې اثر نه ځي نو په دې باندې موږ شریعت نه یو مکلف کړي چې خامخا به ته داسې پاکوې داسې به وینځې چې هغې ته به نور مثلا دوایي راخلې صابون به ورته راخلې او دا به خامخا پاکوې چې اثر یې ختم شي. په دې باندې موږ تاسو شریعت نه یو مکلف کړي. نو دا مسله شوله. او نور مسائل د حیض بغه وروسته په خپل باب کې راځي چې مثلا د زنانه بدن چې کله زنانه حایضه وي د زنانه بدن پاک دی، د هغې عرق او خله چې ده دا پاکه ده. زنانه په حالت د حیض کې هر څه کولی شي، مثلا اوړه خوشتولی شي او دارنګه اخلای پخلای کولی شي، دارنګه نور د کور کارونه کولی شي، دې ته ضرر نشي رسولی د حیض. د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دی رسول الله عائشې ته وفرمایل چې دا جاینماز راکه ماته، نو هغې ورته ویلې چې یا رسول الله زه خو حایضه یم. نو رسول الله ورته وفرمایل چې د حیض ستا په لاسونو کې خو نه دی که نه، دا خو یو معنوي او یا باطني یو ګندګي ده، یعنې د تا په د لاس ورلو سره د شی نه پلیتېږي.
د دې نور تفصیلي مسایل په خپل باب کې روان دي په دې کتاب کې راځي. تر دې پورې بیان د چا وشولو د هغه شیونو وشولو چې په هغې سره یو جامه پلیتیږي او د هغې د پاکوالي بیان تر دې پورې وشولو. د دې نه وروسته باب الوضو شروع کیږي، د اوداسه بحث او بیان. دا به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وایو چې د اوداسه بعضې احکام چې د هغې فرایض دي یا سنت دي، نو دا به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې ذکر کیږي. وبالله تعالی التوفیق.